چترۍ نه کړي دا لږ په ونه کې ساتل پکار چې داسې چترۍ وکړي نو هغه ډېر قیمتي او هغه وزن هم ډېر وي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، یو ځل بیا شوکت الله شاداب ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ملګرو ما یو ویډیو کړې وه د توتانو د خریړو په حواله سره. دغه باره کې ملګرو بالکل دا خرڅېږي او ما کنفرم معلومات کړي دي. یو څو معلومات ما تاسو له نور هم راوړي چې کوم ځای کې تاسو داسې خریړه وینئ نو د هغه سره څه کول پکار دي او په کوم وخت کې راشو کول پکار دي. دغه مختصر پیغام تاسو اخره پورې واورئ. نو ملګرو نن واقعي ما بنجارین ولیدل او د هغو نه مې تپوسونه هم وکړل. هغو به 1,500 روپۍ په کیلو ډیمانډ کاوه د کسانو نه. نو بیا په دې ځای کې ما ته یو څو خبرې چې کوم یاد رالې او ډېرې مهمې دي نو هغه زه ستاسو شریکول غواړم. دا خریړی دی یو که نه، دا وګورئ دا دومره غټ دی پوه شولې. اوس دې لکه چا پکې وګوره دومره واړه واړه خریړې راشو کول نه دي پکار، بلکې دا چې کله د دې سایز ته ورسیږي نو دا ډېر قیمتي. اوس دا دومره واړه واړه را درې کلي نو دا واړه چې کوم خریړې دي دا لږ کټ شوي دي، خو زه دومره و چې دومره حده پورې. نو دا چې څو پورې دې حد ته نه رسېدلي چې سمې چترۍ نه کړي دا لږ په ونه کې ساتل پکار چې داسې چترۍ وکړي نو هغه ډېر قیمتي او هغه وزن هم ډېر وي بنسبت د دې چې دومره واړه تاسو وکئ او هغه وزن بیا کم وي. همدا هم خرڅېږي خو د دې وزن کم وي، همدا هم د دې سایز ته خیږي بلکې د دې نور هم غټېږي. نو که داسې کم خریړي تاسو وینئ نو دا تاسو لږ وساتئ او هغه غټېدو ته پرېږدئ نو بیا به ښه ډېر زیات پیسې وګټېدله. ډېره مننه.